سلامونه امید لرم چې روغ جوړ به یاستئ. نو دلته لایف ټریډ کوو. راځئ چې ټریډ دغه چارټ انالیسیس کوو. راځئ چې تاسو سره یو ځای انالیسیس کومه چې ښه صحیح اکزام کوي. اوس ګوره ښه مارکیټ چې دی دا اوس ډیلي دغه دی که نه ورځنی کنډل دی او ورځنی چارټ دی. دا چې زموږه بای سایډ لیکویډیټي شوه، دا چې دی زموږه سیل سایډ لیکویډیټي شوه، دا چې دی زموږه پریویس ډیلي لیکویډیټیانې شي لکه شاته ورځو لیکویډیټیانې، دا چې دی د هفتو شاته لیکویډیټیانې دي د ورځنۍ. نو دلته چې یو فیراري ګپ لرو مونږ بیرش فیراري ګپ بیرش فیجي راځو څلور ساعته کې چې دی مونږ دلته فیراري ګپ لرو. دلته فیراري ګپ لرو. زه یو ساعته کې چې دی دلته لرو موقع یو شی دی. یو ساعته کې چې دی دا زمونږه غم دی لیکویډیټي شته. لیکویډیټي نه بعد چې دی دلته هم لیکویډیټي شته. او زه 30 دقیقې ته 30 دقیقې کې چې دی دلته بیا هم فیراري ګپ موږ لرو. نور څه نشته. ځو 15 دقیقې ته 15 دقیقې کې ټول دلته څه دی څه خاص نه ښکاري. ښه راځو چېرې د order block ته 15 دقیقې bullish order block. د order block ته راځو. دا order block دی. بل څه لرو ښه مونږه دلته تور شي غټ ټایم فریم تیر شو. غټ ټایم فریم ته دلته چې دی یو ساعته کې موږ یو فیراري ګپ لرو دلته چې نیمایي ټچ شوی دی. او دلته چې دی شی لرو مونږه لیکویډیټي. ګورئ دا لیکویډیټیانې لرو. زه 15 دقیقې ته خاص څه پکې نشته. 15 دقیقې دا فیراري ګپ لري بیرش. او بیرش فیراري ګپ لري او دی چې دی لیکویډیټي ده. نو ګور دا کېدای شي چې وکړي سیشن هم نه دی شروع کړی. دغه کار یې سیشن شروع کېږي یا چې دی دا به داسې راغورځېږي یا به داسې لیکویډیټیانې بیرته به راځي. بس ګورو چې څه کوي. ښه نو اوس لا معلومه نه ده ښه چې زه بولیش یم یا بیریش یم. نو دغه به چې زمونږه یو د بریک آوټ ځای دا ځای که بریک شو زه به بای اخلم او همچنان ده اوس به لا سیشن لري د همغه دپاره نه ښکاري چې مارکیټ کوم خوا لیکویډیټیانې 3 دقیقې پاتې دي. او که دلته لاندې راوغورځېدو ځکه لاندې هم لیکویډیټیانې شته دي نو دا به چې دی د لاندې ځای ټریډ که دا ځای بریک کړو نو زه به چې دی سیل اخلم. نو په تمه کېږو چې څه کوي مارکیټ. د خیر سیشن چې دی اوپن شو نو ګورو چې څه کوي مارکیټ کوم خوا ته به ځي. زما په نظر زما ډېر ویو چې دی بره به ځي یا به چې دی د دې لاندې د لیکویډیټي ولري بیا به بره ځي. هو ګورو چې څه کوي. زه چې دی دا 15 دقیقې کنډل ګوري ښه د دې په سر کلوز غواړم او دا هم چې دی
غواړم چې دا تر دغه ځای پورې کلوز راشي، ځکه دی ویلي چې دی لو نه ده لګولی، نو که بره لیکورټي وایي دا ځان لاندې راکش کوی شي هغه دپاره. او ما بیټکوین هغه کړی انالیسس کړی تو خدایه دا مې شی کړي یاره دونه ګنګسې ما دا څه کوې ما بیټکوین انالیسس کړی قسم چې څلور ساعته چې دلته لیکورټي لري او دغه دا زر زر انالیسس دلته چې دی فراري ګپ لري 10 دقیقې څه نه لري 15 دقیقې دلته چې دی اورډر بلاک لري 15 دقیقې څه نه لري خاص 3 دقیقې بیا دلته مې دا مې چې وکړل مړه زما دا په تمه یم چې ټریډ به څه کوي یار بوم 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 بره چې دې چې لیکورټي ایستل شوی ښه بیرته لاندې راولېږه نو دا به زما بې دغه یي د بریک آوټ ځای ځکه دلته دومره خاص څه نشته ګورې دلته لیکورټي وایسته چې بره بریک آوټ راکړي زه اوس ما چارټ اوپن کړو خیا په موبایل کې زه حیرانه پاتې یم دا څه شی شو مال دا بروکر خراب شوی څه به ده زه نو اوس به بره ځي چې دی دونه وځغلم بوم 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 دلته ماته بریک آوټ راکړي دا به زما د ټریډ دی نظر ځکه زه لږ سیف راشي دا زما د سټراټیجي ټریډ دی خو دومره سیف نه ښکاري د ټیم ممبر یو ساعته چې دی بي پي آر شي دا خبره دې صحیح ده واره وریا ځان دی نو اوس په تمه کېږو زه دغه بریک آوټ ورکړي به زما ټریډ دی ځه لږ بره یا نه چې کې ودرېږي دا چې دی زما د ټریډ ځای شو ګوره دا سټاپ لاس چې دی دلته شو دلته اوله ټي پي چې ده دلته شو TP1 دا
او دویم چې دی دویمه ټیپي شو. نو راځئ چې وګورو مارکیټ څه کوي. نو ځئ په تمه کېږو چې مارکیټ څه کوي. زموږ اوله ټیپي ولګېدله، ښایسته ولګېدله، د موبایل ښایسته ټچ او زما سټاپ لاس چې دی بریک ایون ته راځي. نور چې دی مونږ په تمه کېږو دویمې ټیپي ته د خیره چې څه کېږي. زما دا 2 رکعته پاتې دا لمونځ وکړم ورځم بیا. ولا چې دا غټ غټ ټریډران دي لکه دا هر څوک چې دی دا زموږ زیاتره پاکستان ورونه دي، زیاتره ټریډرانو استادان دي درسونه ورکوي. داسې ځای کې سایکالوجي خرابه نه شوه او داسې ځای کې چې دی مارکیټ خپل ټریډ بند نه کړو چې بیا هر څه ووایه. ګورئ فقط د دغه نږدې ټریډ لپاره ما پوره ټریډ هولډ کړی چې دپاره چې زما سایکالوجي خرابېږي. نو هر څوک چې د دې دا ټریډ بس دا دی زما ټیپي ولګېدله ښایسته. ګوره ټق ټق دې چې که بوم یې که بوم یې که ګوره 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 ودې کتو مننه د ویډیو لیدلو نه مو. نو کامیابه اوسئ، ویډیو حتما لایک کړئ او سبسکرایب کړئ که چینل نه یې سبسکرایب کړی نو حتما سبسکرایب کړئ او مننه. تhank you so much.